السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه نوین الحق په IPL کې ډېر زبردست خوندور په زړه پورې بالنګ ترسره کړ. نوین الحق د خپلې لوبډلې دپاره په ډېره مهمه لوبه کې چې د خپلې لوبډلې برخلیک ټاکونکې لوبه وه، ډېر خوندور په زړه پورې بالنګ ترسره کړ، خو لوبډله یې ونه توانېدل چې فاینل ته لار ومومي. نوین الحق خپله هڅه وکړه، د خپلې لوبډلې په ګټه یې بهترینه بالنګ ترسره کړ، خو لوبډله یې په بیټینګ کې ناکامه سول، تر فاینله پورې ونه رسېدل. نوین الحق ډېر کوشش وکړ، 4 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې، په ډېره مهمه لوبه کې ډېر زبردسته بهترینه بالنګ ترسره کړ. نوین الحق یقینا یو ډېر غټ لوبغاړی دی، د خپلې لوبډلې دپاره په ډېره غټه مهمه لوبه کې ډېر زبردسته خوندور بالنګ ترسره کړ. یو ځل بیا نړۍ ځان ته حیرانه کړه چې دی په هره لوبه کې چې هر څونه د پریشر سره مخامخ وي، هر څونه غټه لوبه وي، دی کولی سي چې په هغه لوبه کې ښه پرفارمنس وکړي، د خپلې لوبډلې دپاره بهترینه بالنګ ترسره کړي. نو دا و چې پرون یو ځل بیا وتوانېدی د خپلې لوبډلې په ګټه 4 ویکټې ترلاسه کړي، خو لوبډله یې بیا هم بریالۍ نه سوله چې فاینل ته لار ومومي. نوین الحق د لوی لوبغاړی دی، له ویرات کوهلي سره یې تر لفظي شخړې وروسته د ممبۍ په خلاف ډېر زبردسته بهترینه بالنګ ترسره کړه. په استعداد او په ځان باندې د باور کولو دلالت کوي. د کوهلي مینوالو په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې به خامخا د نوین ذهن مغشوش کړی وي، خو نوین تېره شپه خپل استعداد بیا په میدان باندې ثابت کړ. د ممبۍ فوق العاده توپخونکي یې ور اوټ کړل. کله چې به یې د ممبۍ توپخونکي ور اوټ کړل، نو خپلې ګوتې به یې په غوږو کې ونیولې چې زه هیڅ هم نه اورم. دا لوبې په چې د ممبۍ انډینز لوبډلې وګټل، په خپله یې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې پر وړاندې د توپخنې پرېکړه وکړه. په ټاکل سوو 60 اوورونو کې یې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 182 منډې هدف وټاکئ. د دوی لپاره کیمرون ګرین 41 تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړې، سوریا کمار یاداو 33 منډې جوړې کړې. د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره بیا نوین الحق ډېر زبردسته بهترینه بالنګ ترسره کړ چې د 4 غټو لوبغاړو ویکټې یې ترلاسه کړې. روهیت شرما، کیمرون ګرین، سوریا کمار یاداو او تیلاک ورما ویکټې یې ترلاسه کړې. په 4 اوورونو کې 38 منډې ورکړې، 4 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. محسن خان هم 3 ویکټې ترلاسه کړې. لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د 182 منډو هدف په تعقیب کې توپخنه پیل کړل. د لوبې په 14.3 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یوازې 101 منډه یې جوړه کړه، په 80 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره مارکوس ټونس تر ټولو ډېرې 40 منډې جوړې کړې، مایریز هم 18 منډې جوړې کړې. د ممبۍ انډینز لوبډلې توپ اچوونکي بیا ډېر ښه وځلېدل. آکاش مدیوال ډېر خوندور په زړه پورې بالنګ ترسره کړ. په 3.3 اوورونو کې 15 منډې ورکړې، 15 ویکټې یې ترلاسه کړې چې ډېر خوندور په زړه پورې بالنګ یې ترسره کړ. هغه په تېره لوبه کې هم 4 ویکټې ترلاسه کړې وې. سبا به د ممبۍ انډینز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سي. چنای سوپر کینګز لوبډله فاینل ته وتلې ده. وبګورو چې دویمه کومه لوبډله فاینل ته وځي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.